افغان حکومت وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي خپل پلاوی به بیرته راوغواړي. د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د سولې د دویم پړاو خبرو د ځنډېدو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او دوی د سولې پر وړاندې د خنډونو په جوړولو او د افغان ولس پر ضد د جګړې پر دوام تورن کړي دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د وسلوالو طالبانو د پلاو ترمنځ توافق شوی و چې د سولې خبرو دوهم پړاو به د جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل کیږي. نن د فبرورۍ 8 نیټه ده، خو د وسلوالو طالبانو پلاوی لا هم د بیلابیلو هیوادونو په سفرونو بوخت دي او د سولې خبرې اترې ځنډېدلې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د سولې مرکچی پلاوی غړي وایي وسلوال طالبان باید پوه شي چې د سولې خبرو ځنډولو او بهانو سره دوی قدرتمند نه ښکاري، بلکې خبرو ته دوام او د افغان انسان د وینې بندېدا ته وخت ورکول مهم دي. دوی وایي که چیرې وسلوال طالبان غیر حاضرۍ ته دوام ورکړي، دوی به حکومت سره په مشوره د خبرو لپاره د پاتې کېدا او یا کابل ته د تګ لپاره مشوره وکړي. اگر طالبان گاهی مذاکره را متوقف میکنن، گاهی هم قطع میکنن، این معنایش موقف بالا نیست یا موضع قدرتمند نیست. به نظر ما عقیده ما است طالبان هم بالاخره به این واقعیت میرسن و این واقعیت را میپذیرن که جنگ راه حل نیست. که چیرې د دوی سفرونه وځنډېدل همدغسې نورو هیوادونو ته ولاړه، بیا نو موږ مجبور یوسي د مصالحې د عالي شورا او د دولت د مشرانو سره بیا هم په تماس کې سوس د دوی مشورې ته منتظره اوسو، د افغانستان د ولسونو مشورې ته چې دوی څه نظر لري. آیا موږ د دوحې نه ولاړ سو که بیرته کینو مذاکرې ته دوام ورکړو؟ د چارو یو شمیر کارپوهان هم بیا د خبرو د ځنډېدا پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي د هر افغان د وینې د تویېدا مسؤلیت د طالبانو د مذاکراتي پلاوي ته ګرځي. دوی وایي وسلوال طالبان که غواړي چې د زور د لارې قدرت ترلاسه کړي دا هیڅ امکان نه لري، ځکه چې افغانان په تاریخ کې د زور قدرت ته نه دي تسلیم شوي. د چارو د کارپوهانو په باور د افغانستان خیر د سولې د خبرو په دوام کې دی او وسلوال طالبان باید خبرو ته حاضر شي. دغه قطر کې پروت حیات تضمین ده، شفاخانه کې بیمه ده، موټر د پښو لاندې ده، یا شوی باتای د شاهانو په شکل باندې ده او دغه بیچاره ملک به په همدغه غم کې په همدغه دردونو کې همداسې به سوځي او د جوابدې به هم د دنیا خلکو ته او په آخرت کې به هم د خدای تعالی. د وسلوالو طالبان نه غوښتنه همدغه ده چې دوی که هر ډول غوښتنې ولري راځي چې د میز سر ته لیکي، راشي خپلې غوښتنې دې راوړي او دغه د روانې جګړې پای لکه څنګه چې مخکې موږ یادونه کړې ده هغه پرته له خبرو نه کېږي. نو دا چې له خبرو نه پرته نه کېږي، دوی دې راشي خبرو ته کښېني او د خبرو نه انکار کول او د خبرو نه ځان شاته کول دا نه د وسلوالو طالبانو په خیر ده، نه د حکومت په خیر ده، نه د افغان ملت په خیر ده. د یادونې ده چې تېره شپه د امریکا د دفاع وزیر هم ولسمشر غني سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل.